د افغانستان ودانۍ، سړک جوړونې، تجارتي، سرمایه ګذاري او لوژستیکي شرکتونو په ګډه په یو خبري کنفرانس کې پر اسلامي امارت غږ وکړ چې د دوی پاتې پیسې دې ورکړي. په دغه کنفرانس کې د سړک جوړونې د اتحادیې مشر وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیته 1 کال پوره کیږي، خو دومره موده کې نه یوازې چې د دوی مشکلات حل شوي، بلکې د اسلامي امارت لخوا تهدید شوي، بندیان شوي او حتی ممنوع الخروج اعلان شوي. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د نیمه پروژو په تکمیلولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. ما از جامعه جهانی جدا خواهش میکنیم در تداوم کمک‌هایی که قبلا وعده کرده بودند و جزء مسئولیتشان بوده در ایجاد و آغاز پروژه‌های نیمه کاره هر چیز زودتر اقدام بکنن، بحث حقوق بشری از مسائل سیاسی و نظام و حکومت‌ها جدا بسازن. این ملت حق داره، این ملت سالها در جنگ بوده و فعلا مشکل داره. این ملت اگر واقعا به حقوق بشر و انسان این مملکت تصمیم خدمت کردن و کمک دارن، از شعار به عمل بیان و این عملی بسازن تا زمینی کار برای مردم مساعد بشه و یک لقمه نان حلال بر دست مردم بیاید. پر همدې مهال د پانګوالو د ملي اتحادیې مسؤلین چې زر شرکتونه یې په راس کې دي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال یې مختلفو اداراتو ته د خوراکي توکو اکمالات کړي، خو بیرته یې په بدل کې پیسې نه دي ورکړل شوي چې دې چارې پانګوال له ګڼ مشکلاتو سره مخ کړي. د امارت اسلامي د راتګ سره دوی په تیر نظام کې د مختلفو اداراتو ته امنیتي او ملکي اداراتو ته خدمات کړي دي او کارونه یې کړي دي، خوراکي توکي انتقال کړي دي. چې د امارت د راتګ سره بدبختانه دغه پیسې چې د شرکتونو او د دې اتحادیې غړو کړي دي، خدمات وړاندې کړي، په مکمله توګه پاتې دي او دا شرکتونه یې د ډېر سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. ترڅنګ د دې شرکتونو یا د دې اتحادیې هغه امانت پیسې چې د افغانستان بانک کې پاتې دي او همدارنګه هغه نور امانت پیسې چې په خصوصي بانکونو کې ګیر دي او د خصوصي بانکونو د ذهنیت سازي په اساس د افغانستان بانک ته ورکول شوې ده، دغه پیسې په مکمل شکل سره کنګل شوي. ترڅنګ د دې شرکتونو ټول مالي حسابونه تړل شوي دي. د دې ترڅنګ دوی ټینګار کوي که حکومت یې پیسې ورکړي، د نیمه پاتې پروژو چې دم ګړی د ویجاړېدو په درشل کې دي ورباندې کار وکړي. موږ په بار د امارت اسلامي له مسؤلینو سره کېناستو چې چېرې موږ ته دا پیسې راکړی شي، د موږ کومې نیمګړې پروژې چې د هغه نیمګړو پروژو باندې به بیرته شروع کړو. که چېرې دا نیمګړې پروژې موږ شروع نه کړو، هغه نیمګړې پروژې ورځ په ورځ له تخریب سره مخامخ دي. باراني موسم اوس روان ده، ژمی هم پې تېر څه او کومې طبقات د سړک خو داسې دي چې یو په بل پسې باید دا طبقې جوړې شي، نه هغه طبقې که جوړې نه شي هغه زړې طبقې هم تخریبېږي. په داسې حال کې چې اسلامي امارت د اقتصادي انډول د برابرښت په موخه له نړیوالو سره د اړیکو د جوړښت هڅه کوي، خو په کور دننه افغان پانګوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او وایي که غږ یې وانه اورېدل شي اړ دي چې هېواد پرېږدي.